یو کس په قبرستان کې تیرېدو نو د قبر نه د تبارک الذی आवाज وورېدو چې کوم کس په قبر کې موجود هغه سورې ملک تلاوت کولو د ناګهانه چې دا تلاوت وورېدو حیران شو نو سبحان الله او ویلې وی سبحان الله خلق ناشنا کار چې وویني سبحان الله وای کنه نو سبحان الله او ویلې وی د قبر نه ورته आवाज رالو زما ډیر زیات وخت شوی چې زه وفات شوی ما او چې کله نه وفات شوی ما هغه وخت نه واله تر اوسه پورې زه هر ټیم تبارک الذی ویما وی ته دا سیو کتا یو ځل سبحان الله او ویلی دا اجر مال راکا او دا چې سونه ما په قبر کې تبارک الذی ویل دا اجر توالا دی وتی دا څنګه زما یو سبحان الله علی او څومره زیاته تا سورې ملک ویلې ته مال دا اجر راکی وی دنیا کې چې الله تعالی کم اجر ورکي په قران او په ذکر اسکار باندې دا بیا د مرګ نه پس دا اجر په بیان نشته دی دلته خو تو صرف کی شوقی صرف کی به طور شوق کی جنت کی کچری او انسان منځ کوي نو په دې وته ثواب ملاويږي خلق په مطالبه کوي کنه په جنت کې چې الله تعالی مونږ ته لک توفیق راکړي چې دلته یو 2 رکعات نفل وکړو ته خو څومره خسته ذات دنیا کې هم ته پته نه و چې الله تعالی ته دومره زیات خسته ذات عبادت په مقول غدون خوان به نه راکول ته دومره خسته ذات یا الله تعالی چې یو سجده خو درته ولګو کنه نو الته عبادتونه چې دي که عبادت بیا کیم ذکر اسکار کیم تسبیحات ویم په دې اجر او ثواب بیا نشته دی هغه صرف په تور شوق ته کې د الله تعالی حمد او ثنا بیانې د مینه محبت نه بیانې اجر او ثواب په درته بیا نه ملاويږي چې کوم ذکر اسکار ته کې دلته په دنیا کې درجه په بلندي کې کنا کوم عبادت چې ته دلته په دنیا کې جنت کې په درجه بلندي کې کنا مخکې معرشه چې جنت خو مونږ ته د الله تعالی په فضل سره ملاويږي په خپل عبادت ډیر ګرانه ده د الله تعالی په فضل سره به ملاويږي ولیکن جنت کې چې څونه درجه دي د چا عبادت چې ډیر زیاتی د چا ذکر اسکار چې ډیر زیاتی ایته به درجه اوچته ملاويږي دنیا کې چې د کم ذکر اسکار کړي د کم عبادت کړي دي جنت کې به پستا درجه اوچتيږي او که جنت کې بیا کم ذکر اسکار کې پدی بستا درجه اوچتيږي نه نو خیر عرض مدا کولو قبر کې چې کم کا سورې ملک تلاوت کولو دا الله تعالی توفیق وتولي ورکړو د په دنیا کې سورې ملک تلاوت کولو ما په دنیا کې سورې ملک تلاوت کولو نو کوشش کو زما عزت مندو چې دا سورې ملک خو خامخ آیات کو کنا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زما زغ والی زما د هر امتی په زغ کې دا سورې ملک وی چې دا خامخ آیات کړی وی نو کو نور سه یادولې شو کنه شو یادولې چې دا خو خامخ آیات کو کنا سورې ملک خو خامخ آیات بولو کې سورته صرف 2 رکوع دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی تر هغه وخت پورې د کېدو نه چې تر کوم وخت پورې به الف لام میم سجده او سورې ملک تلاوت نو کړي الف لام میم سجده په 21 سپاره کې دا او تبارک الذی په 29 سپاره کې بالکل اولنی صورت دی او بالکل او بل واجبہ فضیلت وي کوم انسان چې ماخام او ماسختن د منس ټیم کې الف لام میم سجده او تبارک الذی وي د الله تعالی دومره اجر ورکړي چې گویا ليله القدر د شپه چې دا شب قدر کې د بیت الله شریف طواف وکړو شب قدر کې د بیت الله شریف طواف وکړو دومره ثواب الله تعالی ورکړي حدیث شریف ته دا غوړي صحیح حدیث شریف ته نو چې دا خو خامخا تلاوت کوم خاموز نه پسې کوم غوي کنه دوه فضیلتونه به الله تعالی مونږ ته نصیب کړي دا قبر عذاب نه نجات ولا فضیلت هم مونږ ته نصیب کړي قبر عذاب نه نجات چره چې څوک د شپې تلاوت کوي نو ما خام هم شپه دا کنه ټیک شو د شپې چې وي څوک تلاوت کوي نو قبر عذاب نه به الله محفوظ ساتي او دا بل فضیلت هم شو نو ما خام مز نه پسې چې څوک الف لام میم سجده او تبارک الذی وي دا دوه فضیلتونه به الله تعالی ور نصیب کړي یعنی پشپد قدر کې ليله القدر کې بیت الله شریف طواف دا اجر هم الله تعالی ور نصیب کی او قبر عذاب نه به الله تعالی هم محفوظ ساتي نو کوشش وکړو ان شاء الله کنه چې دا مخصوص سورتونه ځان سره یاد کو د دې تلاوت کو بار بار الله رب العزت موږ ته اجر او ثواب راکړي ټیک شو